حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم الآية صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن معزز و برخوالو السلام علیکم ورحمة الله. په سورة آل عمران کې 159 آیات مبارک پیدا کړي د 4 سپارې په دیني کې. نو دا 159 آیات مبارک لما سره په تلاوت کې مشارکت او ملګرتیا وکړي. دا آیت الله تبارک وتعالی دی یو عظیم هدایت لپاره د نن سبا د مسلمانانو لپاره را لېږلی. په خطاب کې اصلا مخاطب حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم د لکه په ټول قرآن کې سیده. نو الله خپل حبیب ته فرمایي چې د الله په مهرباني باندې په تا کې نرمي پیدا ده. ته نرم دله یې، نرم خویه یې، نرم عمله یې او فضل و مهرباني لري، عطف و رحمت و رافت لري له خپل رعیت سره. نو که ته چیرته سخت مزاج وای او سخت مزاج دی لرلی، بد الفاظ دی استعمالولی او غلیظ القلب وای چې سخت زړه دی وای، په چا د ترحم و شفقت نه لرلی، سخت شاقه امور دی خلقو ته متوجه کولی، بیا به دا خلق ټول له تا چې تللي وو، د تا له شاوخوا تللي وو، په تا به څوک نه وو راټول. نو ته د الله په فضل باندې د دې بدو صفتو څخه د الله په مهرباني سره پاک و بری او په تا کې الله پاک یو لوی رحمت و نعمت اچولی چې هغه نرمي او لینیت ده. اوس د تا تر اعمالو د تا تر کړو پورې چې لري اخو یو طبیعي صفت ده چې الله په تا کې اچولی ده. خو د تا کوم اختیاري اعمال چې دي د هغو په باره کې الله تبارک وتعالی 3 امره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. عفو کوه خپل رعیت ته، خپل امت ته. که چیرته هغه کوم غلطي کار کړی او له غلطي چې اوس بیرته رامنصرف سوی نو هغه تیره غلطي مه ورسره تله. استغفار واړه هغه ته د الله په نیز باندې که هغه مجرم سوی او الله ته دی ګناهګار سوی په هغه باندې، نو له الله ورته استغفار غواړه. په دنیا کې یې عقوبت معاف که او د آخرت بخښنه ورته غواړه. او 3 امر ډیر اهم امر وشاورهم فی الامر، او مشاوره کول خپل امت او خپلو خبراو د امت خپل سره په کار کې، په هر داسې یو کار کې چې په هغه کې تا ته وحی او دستور راسخ او ثابت و قاطع نه یې درغلی، نو په هغو اموراتو کې ورسره مشورې کوه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر کوي الله پاک چې عفو به ورته کوي، بخښنه به ورته غواړي او مشوره به ورسره کوي. نو د نبي علیه صلات وسلام چې وحی ورته را روانه وه، جبرائیل علیه السلام ورته ګیځو بیګا راته د الله پیغمبر ده چې هغه ته الله تبارک وتعالی امر کوي. نو مفسرین کرام فرمایي چې په دې کې اصلا حکم امت ته ده، د 14 صدۍ امیرانو حاکمانو مشرانو ته دا حکم ده. هغو ته د دې امر ده. یو 14 صدۍ مې نه ده مطلب، خو مقصد له نبی علیه السلام را دې خواته د امتیانو دپاره دا حکم ده. هغو ته دا حکم ده چې تاسې به له خپل رعیت سره نرم یاست، تکلفي نرم به یاست. که طبیعي لحاظ باندې تاسې غلظت و خشونت لرئ په خپل مزاج کې، هغه به په وخت دی کې چې ته امیر و مسؤول و ذمهوار د رعیت وګرځې، هغه په هغه باندې به کوشش کوي چې هغه تبدیل کړي، هغه خوی تبدیل کړي، که څه هم هغه یو طبیعي خوی ده. او په اکتسابي او کسبي اعمالو کې دا ده چې ته به هغو ته عفو کوې. دا هغه لینیت چې پیدا کېږي اثرات یې دا دي. یو چا زیاتی کړی ده د تا د حکم د فرمان د تا په رعایت کې، د تا په ملک و مملکت کې،
نقصان کړی ده، څه تاوان یې رسولی ده، اوس له هغه تاوانه منصرف سوی ده، نو هغه ته د دنیا په لحاظ باندې معافه کوه او د آخرت په لحاظ چې دی الله ته مجرم سوی یې هغه ته بخښش و مغفرت غواړه او مشوره ورسره کول خپل خبراو د امت خپل د رعایت خپله سره په خلاص کار کې، په غیر منسوسي و شرعي کار کې. حتی د دین په اجتهادي و استنباطي مسائلو کې هم دا حکم ده چې مشوره به کوي له علماو د دین سره. نو که د دین په اختلافي فروعي مسائلو کې امیر ته څه اشکال پیدا کیږي، ځکه هر مسائلو کې علماو ته معلومیږي چې په زیاتو مسائلو کې مختلف اقوال و مختلف آرا، مختلف مذاهب، مختلف فتواګانې موجودې دي. نو یو عالم که چیرته د مسلمانانو په سر باندې امیر ده، حاکم ده، په خپل علم د اعتماد و تکیه نه کوي، بلکې هغه د دین په اموراتو کې له علماو څخه مشوره اخلي. مفسرین لیکي که چیرته امیر د مسلمانانو مشوره نه کوي له خپل رعایت سره، له اهل خبره سره، هغه منعزل ده، واجب العزل ده، هغه باید واجب ده چې هغه عزل سي، په هره طریقه باندې سي هغه عزل سي. یعنی د شرعي لحاظ باندې خود به خود منعزل ده، هسې په زور باندې ناسته په حکومت کوي، په خلقو باندې حکم چلوي. چې مشوره نه لري دی منعزل ده. نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې مشوره کوئ، د دین په امورو کې له علماو سره مشوره کوئ، د اقتصاد په امورو کې له اقتصاددانانو سره مشوره کوئ، د سیاست په امورو کې له سیاسیونو، له سیاستمدارانو سره مشوره کوئ، د رعایت خوشحالي او د رعایت انتظام دپاره له منتظمینو، له مشرانو، له خبرو، له مخورو، له متنفذینو سره مشوره کوئ. خو چې په کومه شعبه کې څوک مداخله لري او څوک حصه او برخه له کوم عمل کې د تجربې په لحاظ باندې لري، نو په هغو کې مشوره کوه ورسره. لکه نبي علیه صلات وسلام په مدینه منوره کې صحابه کرام راټول کړل چې احد کې د احد جنگ چې کوو، مشرکینو لښکر را روان ده، دا جنگ په مدینه منوره کې دیني نه کوو او که موږ د باندې وروځو. په دې کې آیات و حدیث نه و راغلی، جبرائیل علیه السلام وحی نه و راوړی، او موږ ته خو نن په 14مه صدۍ کې اکثر امورات هم دغسې دي. لکه مثلا موږ فیصله کوو چې د دې ښار انتظام به څرنګه کوو، نو د ښار د انتظام دپاره به په هغو کې مشوره اخیستله کېږي له هغه چا چې په دغه اموراتو کې خبره لري، علم لري، تجربه لري. نو بیا کله چې مشوره واخیستله سوه، نو بیا باید توکل په الله باندې کوي. او ګورئ ورونو، که هر امیر و حاکم هغه له مشورې ځان پورته بولي او له مشورې ځان خلاص بولي، نو دا د دې آیات په فیصله او په حکم باندې منعزل ده، هغه خپله منعزل کیږي او واجب العزله ده. او نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دا انسان هلاک ده، تباه ده. له جملې د هغو 3 مهلکاتو څخه یو همدغه هلاکت ښودل سوی ده چې اعجاب المرء برأیه یا اعجاب المرء بنفسه، چې انسان په خپل رای او په خپل نفس باندې دومره متکی چې هیڅ اهل علم ته ضرورت نه لري، اهل خبرې ته ضرورت نه لري، اهل دانش ته ضرورت نه لري، اهل یو تجربې ته ضرورت د ځان نه بولي، نو دا انسان هلاک ده او تباه ده او برباد ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او کله چې مشوره واخیستله سوله، بیا د مشورې په اخیستا کې چې کله ټولې اراوې راواخیستل سوې، چاڼ سوې، په هغو کې به چې د کوم رایه خوښه سوه د امیر، هغه صلاحیت الله پاک هغه امیر ته ورکړه. نو بیا به هغه د هغه کار په عملي کولو کې اقدام کوي، او په هغه اقدام کې به دا بروسه بیا په الله باندې وي. فاذا عزمت فتوکل علی الله، چې کله ته عزم کوې، ټینګه اراده د تعمیل او د تطبیق د دغه پروګرام کوې، نو توکل په الله کوه. بیا هم په مشوره باندې توکل مه کوه چې دا کار خو په مشوره سوی، خامخا به انجام ته رسیږي او کامیابي او موفقیت ته به رسیږي. نو ترجمې ته متوجه سئ ورونو. الله تبارک وتعالی فرمایي فبما رحمت، دا ما د تاکید دپاره ده، عامله معنه ده. نو په سبب د رحمت د الله سره، د لورونې او د مهرباني د الله سره، د فضل د الله سره،
فبما رحمت په سبب د رحمت او فضل و مهرباني من الله د الله له لوري لنت لهم نرمي کوي ته له دوی سره د امت خپل سره رعایت خپل سره نرمي کوي. ولو كنت فظا که چېرته ته وای سخت مزاجه غلیظ القلب سخت زړی لنفضوا خامخا به تیتو پرکو تارو مار سوي وو دا مخلوق رعایت دي تا امت دي تا من حولک د ګرد چارپیره دي تا دا به په تا باندې بیا داسې راټول نه وو. دا اوس خطاب نبي علیه صلات وسلام ته ده خو عیني تطبیق په موږ باندې ده. نو الله پاک پیغمبر خپل ته حکم کوي فاعفو عنهم عفو کوه دغو خپلو امتیانو ته عفو کول دوی څخه دغه طبیعي دغه ګناه دغه خطایي او غلطي د دنیا په لحاظ باندې چې کله دی منصرف سو تېرلیږه چې راوګرځېدو معافي ورته وکړه. د آخرت په لحاظ چې هغه ګناهګار سوی د په هغه عمل کې واستغفر لهم بخښنه مو غواړه. دا نهایت د شفقت ته لکه یو پلار چې د خپل اولادو د زوی دپاره بخشش او مغفرت او معافي غواړي. وشاورهم فی الامر او مشوره کولو دوی سره له دې امت خپل سره له رعایت خپل سره د هرې شعبې خبراو او اهل تجربه کسانو سره ته مشوره کوه په کار کې. فاذا عزمت نو هر کله چې تا عزم و اراده او ټینګ قصد وکړو د تطبیق او د تعمیل د هغې فیصلې فتوکل علی الله نو بیا توکل کوه په الله باندې. ان الله یحب المتوکلین بېشکه الله جل جلاله خوښوي متوکلین. څوک چې په الله توکل کوي هغه د الله محبوب دي هغه الله باندې ګران دي هغه الله ته نږدې دي. او څوک چې توکل نه لري او په خپل ځان معتمد دي په خپل علم باندې معتمد دي په خپل رایه باندې معتمد دي هغه تباه او هلاک او برباد. الله تبارک وتعالی هم دي د قرآني